د چاپیریال ساتنې عمومي ادارې د یو شمېر موسسو په همکارۍ په کابل کې د کثافاتو د مدیریت په تړاو ملي کنفرانس ترسره کړ. د دغه ادارې عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص د دې کنفرانس پر مهال وایي د نړۍ پرمختللي او وروسته پاتې هیوادونه د کثافاتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي خالص په وینا له کلیو ښارونو ته د خلکو زیات تګ او په ښارونو کې د نفوسو ډیرښت د کثافاتو د زیاتوالي اساسي لاملونه دي چې د نفوسو له ډیرېدو سره د مصرفي توکو کارونه هم ډیریږي. نوموړی د کثافاتو د مخنیوي لپاره د نویو تګلارو پر جوړولو ټینګار کوي او زیاتوي چې اماراتي ادارې، خصوصي سکتور او نړیوالې موسسې باید د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار وکړي. ټول خلک کوشش کوي چې ښار ته مخه کړي. هغه ښارونه چې هغه ظرفیت دی 1 میلیون خلکو لري، هغه ته چې موږ تاسو ورشو هغه ته 3-4-5 میلیونه خلکو نفوس ډېر زیات شوی. یو دا لوی مشکل دی ځکه هر انسان دا مجبوره دی چې دا هم خوراک وکړي، هم اوبه استعمال کړي، هم دوا استعمال کړي. دا ټول چې استعمالي طبیعي خبره ده، دې څخه به کثافات منځته راځي. د اسلامي امارت په راتګ سره څومره چې د هیوادوالو، څومره چې د تخنیکي مسؤلینو د هغو غوښتنه وه، د هغوی د غوښتنې نه لا زیات کار سوی دی په دې موضوع باندې. له بل لوري د یوې موسسې رئیس عبدالهادي اچکزی چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و وایي مخ پر ودې هیوادونو په قطار کې د راتلو لپاره پکار ده چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او د چاپیریال پاکوالي لپاره عملي ګامونه پورته شي. نوموړی زیاتوي د چاپیریال ککړتیا د روغتیایي ستونزو، د ځمکې لاندې اوبو او نورو برخو کې ډېرې ستونزې رامنځته کوي. زموږ لپاره چې موږ د واده کوونکو هیوادونو د قطار کې راځو، اوس واده کوونکي هیوادونه یو، زموږ لپاره هم لازمه ده چې موږ د اقلیم بدلون د اغیزو د محیط زیست یا د چاپیریال د پاکوالي لپاره لازمي عملی اقدامونه وکړو چې دغه اقدامونه موږ په عمل کې راولو. او د دغه اقدامونو لپاره موږ ته لازمه ده چې مباحثې وکړو، تخنیکي بحث سره وکړو، سره کښېنو. د چاپیریال ساتنې عمومي اداره دغه ورځ له ټولو هیوادوالو غواړي چې د پاک چاپیریال ساتنې لپاره له اسلامي امارت سره همکاري وکړي څو راتلونکو نسلونو ته سالم او پاک چاپیریال پاتې شي.